السلام علیکم. یوې جینۍ مې سچ کړی دی چې ډاکټر صاحب چې کومه جینۍ ناوخته عمر زیات شي او دا واده وکړي کومې ګټې لري او کوم تاوان لري. زه اوس پیله دپاره چې کومه جینۍ باندې عمر تېر شي، عمر یې زیات شي، لکه نارمل عمر د 18 نه نیولې 25 پورې ده، نارمل عمر دی د میریج دپاره، واده دپاره د جینۍ دې نه 25 نه واوړي، دا کومې ګټې لري په دې باندې بحث کوو. دوستانو، اولنۍ ګټه دا ده چې زده کړې تعلیم. دې کولی شي چې په دې عمر کې خپل تعلیم مکمل کړي، زده کړې مکمل کړي او یو مسلکي شخصیت جوړ شي. مسلکي شخصیت دا تعلیم بیا د خاوند په کور کې نشي کولی. ښه واورئ ګوره، د سخر په کور کې نشي کولی. د هغه په ژوند کې مېړه راځي، هزبینډ، سخر راځي، خواښې راځي، خواښې، هندرو راځي، لیور راځي، دا هر یو کس بیل ډیمانډ دي. ابې سپیشل د خواښې، څوک وایي زما نصیحت په کار دی، څوک وایي زما وراره په کار دی، څوک وایي زما زوی په کار دی. مشکلات دي. نو ګټه دا ده چې دا په دې عمر کې تعلیم مکمل کولی شي. دویمه ګټه دا ده اقتصادي ثبات، مالي ثبات. چې کوم انسان اکثره ناوخته واده وکړي دا ښه وظیفه لري، ښه عاید لري، ښه اقتصادي اقام لري، نو دا پیاوړی په دې شته اقتصادي لحاظ سره، مالي لحاظ سره دا بیا کولی شي چې د خپل کور څومره ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، په ښه شکل یې پوره کړي. دوه شولې. درېیمه ګټه دا ده چې دا ښه تجربه لري، ښه پوهه لري، ښه فکر کولی شي د خپل ژوند په باره کې، او هغه مسؤلیت چې د خاوند په کور کې واده نه پس ورته راجع کېږي، مسؤلیت ښه احساس کولی شي او هغه مسؤلیت ښه پوره کولی شي. څلورمه ډېره اهمه ګټه دا ده چې د ژوند ښه پرېکړه کولی شي، د ژوند ښه پرېکړه. او هغه پرېکړه دا ده چې د خپل ژوند ملګری، د خپل پارټنر په انتخاب کې، د خپل خاوند پښتو کې په انتخاب کې ډېر سنجیده او ډېر زیات ځیرکۍ نه کار واخلي. ځکه دا د ژوند بنیادي مسله ده، بنیادي دې کې تېر نه وځي، دوکو کې را نشي چا. دا د ژوند بنیادي شی دی. د لیټ میریج، ناوخته واده، نقصانات او زیانونه، تاوانونه. اول تاوان د اولاد ستونزه ده. هلک دی عمر یې زیات شي، سپرم یې کمېږي، او جینۍ ده عمر یې زیات شي، هغه هم کمېږي، او امکان شته دی چې دنیا ته اولاد ونه زېږوي. یو غټ تاوان دا شو. دویم چې کومه جینۍ لیټ واده وکړي، زیات عمر کې واده وکړي او د حمل واخیسته، نو دې جینۍ ته او اولاد ته د هایپرټنشن او د ډیابیټس خطر متوجه دی. درېیمه ګټه ستونزه دا ده چې روحي او رواني فشار. زیات عمر یې یوازیتوب کې تېر کړی دی، یوازیتوب احساس دی ورسره. او د کورنۍ غړي، کورنۍ افراد، چمګاون، ټولنې خلک، د هغو خبرې، د هغو فشارونه، د هغو مسلې، دا زړې ښځې ګرځي، دا د پلانې لوی نه ورکوي، دا ولې ناسته ده کور کې، وچې خبرې ورله ګوري، وچې مسلې ورله ګوري، عیبونه پکې ګوري، لټوي پکې، او جنۍ ښه خبرېږي، او دغه مسلو هغې ته ډپریشن، انزیټي، عصبي تکلیفونه پیدا کوي. درېیم غټ تاوان دا دی چې کورنۍ جوړښت سم نه راځي. کورنۍ جوړښت څنګه نه راځي؟ ځکه د عمر زیات شوی دی، هغه عادت نه چینج کېږي. نو د خاوند سره او د خاوند د فامیل سره انډرسټینډینګ، مفاهمت ډېر مشکله دی. درېیم تاوان، څلورم تاوان یې دا دی، پنځم دی، څلورم تاوان دا دی چې عمر زیات شي، دته د زړه تکلیف، ډیابیټس،
او جوړونو بیماری پیدا کیږي. الله کامیاب لره، خو کوشش کوئ چې په ښه عمر کې واده وکړئ، چې ښه عمر د هلک دپاره 20 نه نیولې 30 کالو پورې بهترین عمر دی. 22 up to 30 years او جنۍ دپاره 18 to 25 بهترین عمر دی. او په دې به بیا زه سبا ته ویډیو کوم چې په دې عمر کې واده وشي، کمې ګټې لري، کم پیدې لري. سلام علیکم. الله کامیاب لره، خوشحاله اوسېږئ.